د پکتیکا ولایت د مرکز ښرنې د ملکي روغتون مشر ډاکټر چنار په دې اړه وویل چې د اختر په 3 ورځو کې له 190 ترافیکي پیښو څخه 3 جسدونه او 180 تنه چې ډیری ځوانانو په ژوبل حالت کې وروړل شوي دي. صدیقي وایي چې په ژوبلو شویو کسانو کې 21 تنه شدید وو چې د ښې درملنې په موخه یې د کابل روغتیایي مرکزونو ته لیږدلي دي. په د تېرې ورځې کې ولایتي شفاخانې ته د 190 په شاوخوا کې ترافیکي پیښې مراجعه کړې ده چې بدبختانه په دې کې 3 پیښې داسې وې چې هغه مرګونې پیښې وې چې مړینه یې لرله او 21 نفره داسې وو چې هغوی ریپورټ ته ضرورت لري. دا موږ باید ولیږو لوړې مقاماتو ته. نوموړي وویل چې ډیری ترافیکي پیښې د موټرسایکل چلولو له امله رامنځته شوي دي چې ډیری قربانیان یې ځوانان جوړوي. تقریبا 80% حتی 15% دغه ځوانان دي چې موټرسایکل راولي یا ملي ته ځي یا بل خوا ته ځي یا بل دوی په ډله ییز شکل باندې د کلي نه په یو خاص لباسونو کې راوځي او په دې موټرسایکلو باندې خاص مناورې اجرا کوي. 2-3 نفره ورباندې ناست وي، په موټرسایکلو باندې سرونه پورته کوي، په پاخه روډ باندې یو خوا بل خوا حرکتونه ورکوي. نو اکثره دغه ځوانان دي چې په لوی لاس دغه پیښې رامنځته کوي. د مرکز ښرنې اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا پلرونه هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې کم وي موټرسایکل او موټرې په لاس ورکوي چې له امله یې ډیری وخت د ځان او بل ژوند اخلي. هغوی د ترافیکو په مدیریت هم نیوکه وکړه چې هغو کسانو ته د موټر او موټرسایکل چلولو اجازه نه ورکوي چې لایسنس ونه لري او یا یې د موټر چلولو قانوني عمر پوره کړی نه وي. پرون د چې د مخاطب موټرسایکل یو ځوان اچولی و، د سر او د غوږ او دغه لاس دا ټول مقصد دی چې د هغوی بیخي دلته پروت و. نو بس د خپلې ځوانۍ په نشه کې د دې ته نه ګوري خطرونو چې ځان نه خبروي، هغه د موټر ترافیکي اصول نه مراعتوي. نو په دې خاطر باندې دغه پیښې هم زیاتې رامنځته کېږي او ځینې وخت چې ډېرې غلطې واقعات رسېږي حتی تر مرګه پورې ورسره رسېږي. یو ځان نه دی چې یو دوی خپل ځان له لاسه ورکوي، د دې له وجې بل مسلمان ته هم تاوان رسېږي. د ترافیکو مدیر ظریف د تلیفون په کرښه په دومره زیات شمېر د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو ارقام نه مني او وایي چې یوازې 3 پیښې رامنځته شوې دي. د یادونې وړ دی چې د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ اړوند د سردي په بند کې چې د پکتیکا د مرکز سره په 10 کیلومترۍ کې پرته ده چې د دې ولایت ډیری ځوانان د لامبو وهلو لپاره هلته ځي چې د اختر په 3 کې 2 تنه ځوانان ووژل شول او یو بل تن له 2 ساعته وروسته ژوندی را ایستل شوی و.